د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې ځوانانو د امن کلتوري ماښام په نوم میله جوړه کړه. په دغو مراسمو کې سیمه ییز اوسني او پخواني خواړه لکه د جوارو ګډلی، د کورنیو څارویو ژیړ غوړي، قروت او مستې چمتو شوي وو. د دغو مراسمو جوړونکي وایي چې له دې کاره یې موخه د پخوانیو هغو وختونو او یادونو بیا تازه کول دي چې د دوی پر ژوند د خوندور سکون سیوری غوړولی وو. ارسۍ پلرو نیکونو نه زده لکه ولته چې مینه محبت و، لکه ولته چې ورورولي وه، یوه بل ته مثال تېرېدنه وه، یوه بل نه خپونه تیږې وښکل نه وو، تیږې ورکېښول وو، په یوه بل نثار قربانول وو، په ډله ییز ډول به د ویالو صفا کول وو، په ډله ییز ډول به نرو کورونو کړل وو. د خوست ولایت دودیز خواړه د یاد ولایت د اوسیدونکو د ځمکو او څارویو محصول بلل کیږي او په پخوانو وختونو کې ښایي د مجبوریت له مخې خوړل کېدل، خو د خوستي ځوانانو په وینا چې نن سبا دا خواړه د پخوانیو یادونو د بیا تازه کولو په موخه چمتو کیږي. داسې ځای په ځای نه دغه وریجې کېږي، دغه ډېرې طاقتورې دي او ډېرې فایدهمنې دي. مقصد د موږ ته په خیراتونو په ودونو کې په عیدونو کې بالکل دغه وریجې دي. دا ویلو ده چې د خوست ځوانان د دوی دا کلتور په ډېر ذوق او شوق سره پالي. په دغه مراسمو کې هغه پخواني شیان هم نندارې ته ایښودل شوي وو چې پخوا به د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو د شپې لخوا د روښنایۍ لپاره ترې استفاده کوله. تاسو وګورئ دلته موږ ځینې شیان نندارې ته وړاندې کړي دي چې هغه د اوسني ځوانان یا ماشومان د هغوی له نومونو سره هم نه دي اشنا، بلکې پخوانیو خلکو به هغه استعمالول چې هغه زموږ د کلتور له برخې څخه. د خوست په تڼیو کې د دې امن کلتوري ماښام په پای کې څو شیبې مشاعره هم وشوه چې د هیواد په سطحه مشهورو شاعرانو پکې ګډون کړی و. دا یادونه هم ضروري ده چې پر خوست سربیره د هیواد یو شمېر نورې سیمې هم خپل کلتوري مراسم لري چې وخت نا وخت یې له نمانځنې خوند اخلي.